ستاسو مخې ته کېښودل غواړم هغې نه مخکې د ټولو توجه غواړم توجه شته ډبل توجه غواړم کومه توجه دا ډبل څه غواړمه لږ زمان داس کې وایه څه غواړمه څه غواړمه د څه خلکو په دې درد یو سردار حقاني وایي چې توجه هلکه دا کنزل دي یہ گالو گلوچ ہے دا زړې دي بدې دي خدا چې خپل تکیه کلام دی څوک چې بیان کوي په هغې کې چې کم دی وي څوک چې دی وي څوک په بیان کې کنه ډېر وي زمونږ ځای کې یو تبلیغ والا امیر صاحب دی د هغه تکیه کلام دی کامیابی الله دین کې خدا الله به راضي کو شب جمیل بزو سنت مطابق دا تکیه کلام داغه دی نو دا خو څه کنزل نه دی چې په چا بد لګي بهرحال یو سړي به چې کم دی ډېر وي چا ورته دا چې کم دی مه وایه هغه ورته وي که څوک مې سر د تنې غوس کې چې کم دی واو به نړم د چې کم دی نه چې کم دی که څوک مې سر د تنې غوس کې چې کم دی واو به نړم د چې کم دی نه چې کم دی بهرحال ختم القرآن حوالې سره چند گزارشات مقتدر علما مشایخ اکابر موجود دي د هغې په موجودګۍ کې لبکشۍ کوم بې ادبي کوم د هغې په اجازت سره چند گزارشات د مدرسې مناسبت سره چې په کائنات کې د مدرسې اهمیت څومره دی او دا مدرسه څنګه جوړیږي او څوک یې جوړوي او ولې جوړوي او څه دپاره جوړیږي یو جمله راواخلم پاکستان کې دننه اور بهر ټولې مدرسې په خیرات چلیږي مدرسې په چانده چلیږي زه ملا شوې په خیرات یما ما قرآن زده کړی په وظیفو سره دی ما حدیث زده کړی په وظیفو سره دی ستا په دې 400 کې په شب قدر کې زما شیخ او زما مربي زما استاد او زما قاری صاحب خلیفه مجاز دی مفتی محمد فرید صاحب رحمت اللہ علیہ قاری حق نواز حقانی شہید رحمہ اللہ رحمتا واسعہ ما پا شب قدر کی جامع محمدیہ کی مٹ مغل خیل کی ما وظیفہ را غنڈا کری دا ما ٹکڑا را غنڈا کری دا ما آغا وخم خلق تداویلیو تاسو خودیو بخا وظیفہ را وڑے تاسو خودیو بخا وظیفہ را وڑے زپا وظیفہ مولا شویم زپا ٹکڑو مولا شویم ما وظیفہ را غنڈا کری ما ټوکړې خوړلي ما که قرآن زده کړي ما ټوکړې راغونډې کړي ما که حدیث زده کړي ما ټوکړې راغونډې کړي زه د خلکو دروازې ته ولاړم چا ټوکړه راکړه چا سړه راکړه چا د ډېرو ورځو زړه راکړه چا د خپلې دروازې په خوا کې دیکه راکړه موږ په خیراتونو مولیان شوي زه فخر سره ویم زه خیرات خور مولا یم زه فخر سره ویم اوس به بله په جون کې هر سال پاکستان کې بجټ کېږي په بجټ کې د ایجوکیشن برخه شته په بجټ کې د هیلپ اسپتالونو برخه شته په بجټ کې ترقي یافته فلاح بهبود دپاره برخه شته په بجټ کې د روډونو سړکونو ټنلونو برخه شته په بجټ کې د وابډې برخه شته په بجټ کې د پولیس د آرمي برخه شته په بجټ کې د ډیمونو برخه شته تاسو نه تپوس کوم 400 والو پاکستان کې چې بجټ کېږي په بجټ کې د مدرسو برخه شته وایه شته د مدرسو برخه شته په بجټ کې د ادارې د مدرسې د مرکز د خانقاه د مسجد برخه نشته د چا چې په بجټ کې برخه ده لږ د هغې کردار هم وګورئ ما صرف د کردار نشاندهي کړې وه ما ته وې دن نشه ما صرف د کردار نشاندهي کړې وه زما مدرسې م وګوره مدرسې په خیرات چلیږي او شیخ صاحب معافي غواړم خو موږ په خیراتونو مولیان شوي وایي موږ په څه مولیان شوي راکې جواب لږ راکې موږ په څه مولیان شوي موږ خیرات خواره مولیان وایه موږ څه خلاصیان نه وایه موږ خیرات خواره مولیان څه یو موږ په خیرات مولیان شوي یو مدرسې په خیرات چلیږي لیکن واوره هغه د خیرات مدرسو ملا عمر پیدا کړ امریکا په لړزان کړه
په خیرات چلیږي چلی که نه چلیږي زما دارالعلوم حقاني په خیرات چلیږي محتمم صاحب دارالعلوم شیرلو په خیرات چلیږي که نه چلیږي چلیږي مدرسے په خیرات چلیږي دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک انټرنیشنل اسلامیک یونیورسيټي زما مادر علمي توجه زما आवाज اورې دیوبندیانو ته دام نه ټینګېږي دا چې ډمانو ته ګلوکارانو پنکارانو ته مسمردان ته لګېدلي بیا ډېر مزېداري ملا ته خراب لګې بهرحال ساوند د چا دی یو روپۍ هم ورنه کړي د مدرسو پروګرام به پري ساوند والا کم دی راشه چې ګازر یې کم د ډمانو پروګرام چې هغې نه ډبل نه ترې په داخلي او دا به د مدرسو پروګرام به پري ورته ووایې پري به توجه حقانیه مدرسه ده مدرسه چانده شروع شوه دا چې کوم مسجد شهید شو دې نه مخکې مسجد جوړېده اوس چې مولانا عبدالحق مسجد جوړ شو الله دې لري دې نه مخکې یو مسجد بلو مسجد کې مشوره وه د دې مسجد دپاره استاد العلماء استاد المجاهدین زما شیخ او مربي د چا چې د سفر د حضرت زه خادم پاتې شم ډاکټر شیر علي شاه المدني رحمت الله علیه تشریف فرما دي مسجد دپاره مشوره شوه ډاکټر صاحب وایي دا کوم مسجد کې چې ناست یو دا به شهید کوو وایي د دې مسجد دپاره مشوره کېده او مولانا عبدالحق صاحب تشریف فرما وی مسجد جوړ شو مولانا عبدالحق صاحب نن نشته دی وی کم مسجد چې مولانا عبدالحق صاحب جوړو هغه مسجد به شهید شي هغه ځای کم شو اوس بل مسجد جوړیږي موږ مشوره کوو وی داسې وخت به راشي چې موږ به نه یو دا کوم مسجد چې زموږ په مشوره جوړ دی دا به لنډ او تنګ شي دا به شهید کېده شروع شي د دې نه غټ مسجد به جوړ شي چاندې کټ پروت دی ستاسو توجه شته سنگل د کډه بل ده ډبل هلته چې کوم دي خلک ودي تاسو ودي دا کوم کسان چې اوده دي دلته دا اوده کسان لږ محبت سره سبحان الله وایي قاسمي صاحب ما وی اوده کسان سبحان الله وایي جواب ټول راکړه مطلب دا دی ټول اوده دي